وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا امام بخاری رحمه الله بدی مبارک کتاب کی دا کتاب الرقاق پا بارک خبری روانی وی آغا خبری چی آغی سر دیو مؤمن زړه نرمیگی او زړه چی کل نرم شی نو دا اللہ نه یریگی. دا دی دینی مجالسو دا فائدهی چی دی که بده زړه نرمی که نور اس فائده تا تا ملاو نشی کنه او ندی سا یاد کری او ندی سا ازده کری نو دومره بایی چی زړه بده نرمی دا اللہ نا بیریگی زکی چی وقت پا وقت تا قرآن اوری حدیث اوری اوز دا کم خلق چی آغا زنویم چی دا سر دینی مجالسو کینی نا جدا بوی بس حالی آغا پریدوا زا آغا خلق یا دوم چی دی سی چپاییز غنطا کی دا بوی مزنی دی چپاییزو مزنی زکا چی دا زر دا دی سی پیوزی باندینی دی قلب تا پاربای که قلب بولوی زکا چی دی اوڑی راوڑی پیو حال باندې خو زړه نه پاتې کېږي، پیو حال پاتې کېدی نو بیا خو به چې بېدینه وي بېدینه به او چې دینداره وي هغه به بېدینه کېدی نه. خو دا خو د الله طریقه نه ده. الله لاره ښوولې ده د جنت او لاره ښوولې ده د جهنم. بیا دا زړه یې داسې پیدا کړی دی چې دا وړي راوړي. نو بیا دشمنان هم پیدا کړي دي چې د هغې سره به دا که دشمنانو سره به مقابله کی. همدغې باره کې به نن خبره کوو انشاءالله. تیر شوي درس کې موږ باب الریاء والسمعه ریاکارۍ په باره کې خبره کړې وه. د هغې نه بعد باب راوړی د باب من جاهد نفسه فی طاعة الله. باب دی د هغه چا په باره کې چې د خپل نفس سره جهاد وکړي دا اللہ پا طاعت کی. جہاد دا دی معنی کوشش کول، مقابلہ کول، یعنی چی سوک دا خپل نفس سر مقابلو کی دا دین پا باب کی او دا دینداری پا مسئلہ کی. نو رب العالمین دا دا کوشش، دا دا محنت، دا دا جہاد دا خپل نفس سر دا نزائے کئی. دا بابی اولی دلتا راوڑی دا یو خو منگ عام خبر ذکر کو بار بار چی دا دی خبرو سر اسی زر نرمیگی. بیا دا یادا که چی کم سڑے دا خپل نفس سر مقابله کئی نو دا زر نرمی اولی ذکر چی دا نفس پزان باندی نسوری او کم سڑے چی نفس او خواهشات پزان باندی سوارکی نو دا زر سی اگر سختی. تا تداوی اشاره پاکی دیتم دا کزر نرمول غواری نو دا نفس سر بمقابله که هر خبر بولم نمانی. ما خبرم شروع دا غزی نکڑی چی اللہ دا زردی سی پیدا کردی چی اوڑی روڑی نو بی دشمنانو پیدا کردی تی. بیا دی سی لاری هم اللہ گرزولی دی چی باقی سر سڑے گمراہ کی گا و دیتا امتحان وی. کچرت شیطان نوے، خواهشات نوے، دا بیدین خلق نوے، دا امتحانون نوے، دا فتنی نوے او دا شہوات نوے، شبوہات نوے، نو بیا بکی دا ایمانونو پتم نلگی دا ایمان پتر خو اری لگی چی دا ہر صحیح او دا دی پمنس کی او سڑے خپل ایمان وساتی نو تب مقابلہ کی. گور دا دنیا چی دا دیتا ویلکی دار بلاء و امتحان. دا دا امتحان او د فتنو ځای دی
دا د کوششونو ځای دی، دا د محنتونو ځای دی، دا د صبر ځای دی. یعنی دلته به کوشش هم کې، محنت به هم کې او صبر به هم کې. دا محنت او کوشش د دنیا راته نه هدو، هغه خو هر یو لګیا دی. محنت او کوشش د دین دپاره دا میدان د محنتونو دی، دا میدان د کوششونو دی، دا بازار د دیندارۍ دی چې سړی پکې دینداري وکړي. که ته وایې چې دنیا او خیټه، نو دنیا او خیټه او خوراک او شهوت دا زناور هم پوره کوي. زناور هم په خیټه موړ ګرځي چې وینې، او شهوت هم خپل پوره کوي. د خیټې شهوت هم پوره وي، د عورت هغه هم پوره وي. که ته وایې چې زما هم دغه دوه مقصد دی، نو بیا د ډېر احترام سره ته وایم چې بیا پکې ما ته فرق بیان کړه. ستا هم دغه دوه مقصد دي، نو زناور خو هم دغه دوه خبرو پسې ګرځي. ته بیا څه کوې؟ منګه دلته رب العالمین په دې میدان چې پرېښودي نو د کوشش دپاره، د محنت دپاره. بل دا د صبر ځای دی. صبر به کې ډېر څه داسې دي چې ستا شهوت به یې غواړي، خو ته به ترې ځان منع کوې. ډېر څه داسې دي چې ستا نفس به یې غواړي، ته به ترې ځان منع کوې. دې ته وایي د خپل نفس سره جهاد کول، مقابله کول، کوشش کول. ستا نفس تا نه ډېر څه غواړي، خو ته به هغه کنټرولې. د کنټرول داسې اسان کار نه دی. ګوره ستا خواهشات به ډېر څه غواړي، ته به په هغې باندې خپه ږدې. شیطان به تا ته ډېر څه وایي، ته به هغه سره مقابله کوې. بېدینه ملګري به تا ته ډېر څه وایي، ته به د هغوی سره مقابله کوې. ستا خپلوان کیدای شي تا بېدینۍ ته راړي، ته به د هغوی سره مقابله کوې. ستا د مال کیدای شي تا بېدینۍ ته راړي، ته به د مال سره مقابله کوې. یعنی د مؤمن ژوند ټول هغه یو معرکه ده، یو جنگ دی. جنگ دی د چا سره؟ د خپل نفس سره، د شیطان سره، د شهوت سره، د دنیا سره، د فتنو سره. د دې ټولو خبرو سره زموږ یو جنگ روان دی. او دا داسې جنگ نه دی که نه چې یعنې یو وخت پورې دی او بیا څه شو، ختم شو. ځکه دې له ډېر اهتمام ورکول غواړي. وجه دا ده چې کله یو جنگ، یو مقابله ډېره اوږده شي، نو څه چلو شي؟ ګرانه شي او سړی کمزوری شي. کله چې یو جنگ اوږد شي، یو مقابله اوږده شي، نو سړی کمزوری شي. په دې ځای کې موږ ته نصیحت ته ضرورت دی چې موږ کمزوري نه شو. یو مقابله کوشش د لږ وخت دپاره سړی ښه په جذبې سره وکړي، خو د مرګه پورې مو تا په مقابله کې د مرګه پورې چې د زه وایم نو سا د وتو پورې درته وایم. ځکه چې شیطان دا کوشش هم کوي چې د مرګ په وخت کې اخرنۍ سلګۍ چې ته وایې او اخرنۍ سا چې تا نه وځي، دغه ټیم کې هم ستا د ګمراه کولو کوشش کوي. نو ته په یو ټیم کې ډډه نشي لګولی چې بس زه جي سلفي یم، جي زما عقیده د توحید ده، ما خو ږیره پرېښودله، زما ږیره ده او زما پنسي د ګیټو نه بره دي او ما سره مسواک دی او زه د پلاني شیخ په مجلسونو کې کښېنم او پلاني شیخ سره کښېنم او ما کتاب ویلی ده او ما دوه ویلي دي. دا ټولې خبرې سیټ ته کېده، دا ټولې خبرې سیټ ته کېده. په مؤمن داسې حال نه راځي چې دی په ځان مطمئن شي چې مؤمن یې صحیح دی، همیشه په یره کې. ځکه چې هلته مقابله د ډېر سره روانه ده، ته څنګه دومره مطمئن شي په منځ کې؟ نو بیا خلک په دوه قسمه دي په دې مقابله کې. خلک په دوه قسمه دي، الله په قرآن کې ذکر کړي دي. اولنی فریق هغه دی چې په دې مقابله کې بېللی ده، والعیاذ بالله. دنیا پې زوروره شوه، مقابله د دنیا سره روانه که دنیا پې زوروره شوه. د شهواتو سره مقابله روانه، شهوات پې زورور شو. د شیطان سره مقابله روانه ده، شیطان پې زورور شو. د نفس سره مقابله روانه و، نفس پې څه شو؟ زورور شو. انجام واوره، سورة النازعات کې الله وایي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى.
نو چا چې بیا زیاتی وکړو د الله د حدودو نه واوړېدو نفس یې کنټرول نه کړو خواهشات یې کنټرول نه کړو وآثر الحیاة الدنیا دنیا له یې ترجیح ورکړه دنیا پې زوروره شوه په مقابله کې وبیلله فإن الجحیم هي المأوى د ده ځای بیا جهنم دی د دې فریق په مقابله کې بل فریق دی هغه دي چې په شیطان باندې زورور دي نفس یې کنټرول کړی دی دنیا د هغوی په کنټرول کې ده هغوی د دنیا په کنټرول کې نه دي دا څومره اوچت مؤمنان چې دنیا د هغوی په کنټرول کې او هغه د دنیا په کنټرول کې نه وي یعنې کله نه کله به ته او پرېږده اوسني خلک یې صحابه کرامو ته به لاړ شو په دوی کې چې کوم مالداره صحابه کرام دوی ته چې سړی وګوري سړی یعنې وایي سبحان الله که دنیا د سړي سره یې دسي چېرته دې دنیا زره برابر هغوی خوځولي نه دي سره دی چې ډېر مالداره و په کې اوچت مثال چې همیشه یې دیږي عثمان بن عفان رضی الله عنه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې مړ کېدو دا پته ورته نه و چې څومره مال ورسره دی خو دې مال چېرته عبدالرحمن بن عوف نه دی ګډوډ کړی دې دنیا چېرته نه دی ګډوډ کړی دا هغه فریق دی دویم الله رب العزت د دوی مبارک کې څه وایي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى او څوک چې ویرېدو د دې نه چې خپل رب ته به ودرېږم دا اهمه نقطه یاده کړئ چې زړه کې دې دا یره نه وه ته دینداري نشي کولی واما من خاف مقام ربي چې کله ته دا خبره مقامه خو چې زه به الله ته ودرېږم که نه هر څه به دې برابري خو چې دا خبره د اخوا دې خوا شوه چې زه به الله ته ودرېږم بیا ته دینداري نشي کولی ځکه چې دا دینداري روانه په دې ده چې موږ د الله نه یېرېږو د تقوا په بنیاد په د هغې سره د الله نه امید خو صرف امید بغیر د یېرې نه ده تعالی فایده نه درکوي ونهى النفس عن الهوى ګوره دوی کار څه کړی دی خپل نفس یې د خواهشاتو له تابعدارۍ نه منع کړی دې ته وایي د خپل نفس سره جهاد کول د خپل نفس سره جهاد امام بخاري هم دقه خبرې ته اشاره کوي فإن الجنة هي المأوى بس د دوی ځای چې د هغه جنت دی یاده کوي دا خبره او ښه ورته غوږ کولاو کوي چې یو سړی د الله سره محبت کوي که نه نو دی به محبت کوي د هر هغه څه سره چې الله ورسره محبت کوي او ځان به لرې کوي د هر هغه څه نه چې د الله بدي شي دا تشه دعوه ده چې زه د الله سره محبت کوم او محبت کوم نه د هغه څه سره چې الله محبت کوي دا نشته دعوه ده د محبت زه په الله مین یم زما چې وي د الله سره سبحان الله او زار او قربان ښه نو الله چې تا ته څه ویلي هغې باره کې څه نه دغه ځان له مسله نه ده که چېرته ته په دې دعوه کې رښتینی وې تا به محبت کولی د هر هغه کار سره چې الله ورسره محبت کوي او هغې ته عام یعنې لنډه اصطلاح کې هغې ته دینداري وایي ته لرې کېدی به د هر هغه څه نه چې د الله بدي شي دې ته وایي مقابله دا ګورې هېڅې په اسانه نه کېږي ښه تاسو دلته به دې پستو قالینو باندې ناست یې او ښه مزېدار موسم دی او خوښول هغه څه چې الله یې خوښوي او هغه څه سره بغض کول چې د الله بدي شي دا داسې په اورېدو کې اسانه خبره ده چې کله راپېښه شي بیا ډېره ګران کار دی مګر دا چې الله یې چاته اسان کړي کله راپېښ شي که نه چې یو طرف ته مؤذن ته ته وایي حی علی الصلاه او بل طرف ته سته کاري او ښځه درته اواز کوي او خواهشات لږ پرېوځه یخ دی بیا به یې وکړې زه نن دې بدن ښه نه دی واړه وایي موږ سره کښېنه ملګري وي ګپ په ولګوو دا ټولې خبرې چې راشي دا ډېر ګران کار دی ګورې د الله څه خوښ دي د هغه خوښول دا جهاد غواړي د خپل نفس په خبرو خو نه کېږي د الله دا خوښ دي چې تاسو دلته کښېنئ دا دین واورئ د الله خوښ دي که نه دا کار کول ګورئ آسان نه دی دا ښه لویه مقابله غواړي د الله دا خوښ دي چې ته د شپې تهجد وکړې
آسان کار دی د الله دا خوښ دی چې ته په ځان کې تقوا راوړي دا هر څه الغرض کوشش غواړي ښه د الله دا نه ده خوښه چې د هغه نافرماني دې وشي بیا هغه څه پرېښوده چې د الله نه دي خوښ دا هم کوشش غواړي ځکه چې یو طرف ته شیطان تا ته وویې که خواهشات تا ته وویې که نفس تا ته وویې که بچي درته کیدی شي دعوت درکوي وویې که ښځه درته کیدی شي وویې که ملګري درته وویې کیدی شي که دنیا درته وویې او ته دا هر څه لرې کې او د الله مني آسان کار نه دی دا ګران کار دی خو په دې هر څه کې چې الله یې چا ته آسان کړي هغه آسان خو دا یاده کوي د ابو عمرو بن بجید رحمه الله یو قول دی ډېر ناشنا قول دی وی من کرم علیه دینه بس دا بنیادی قاعده ده بس د دې ابو عمرو رحمه الله دا قول دا بنیادی قاعده ده د ډېرو خبرو نه موږ یعنی بې پروا کوي وی من کرم علیه دینه چاته چې خپل دین عزتمند شي که نه نو خپل نفس ورته کمزوری شي د چا په نظر کې چې دین عزتمند شي نو نفس ورته کمزوری شي په نظر کې خواهشات ورته کمزوري ښکاري شیطان ورته ذلیله ښکاري دنیا ورته ذلیله ښکاري د هر څه ورته ذلیله ښکاري ځکه چې هلته دین ورته عزتمند ښکاري چې څو پورې تا ته دین عزتمند شوی نه وي که نه د هر څه نه نو ته مقابله نشي کولی دا مقابله هله کېږي چې ستا په د بدن په رګ رګ کې دا خبره چې څه شی که موږ سره عزتمند دی هغه دا دین دی هله به بیا ته مقابله وکړي دنیا که تا راغواړي هلته ستا ذهن کې داري چې عزتمند شی څه شی دی دین دی نو دا دنیا اوس په تا اثر نشي کولی ځکه چې هلته ستا په ذهن کې زړه کې هر څه کې دا خبره په ښه ناسته دی چې عزتمند شی ما سره چې دی هغه دین دی نو څنګه د دې عزتمند په مقابله کې دغه ذلیله اخلمه نو ما تاسو ته وایي چې د ده دا قول ګوره یو قانون واله ځان سره یو قاعده واله نو د جهاد ګوره اقسام دي د جهاد څه دي اقسام دي کله چې جهاد وویلی شي د عامو مؤمنانو په زړونو کې کوم جهاد راځي قتال فی سبیل الله خو دا یاد کوي دا بعض وی کله چې موږ دا ووایو چې د جهاد په اقسامو کې د ټولو نه اوچت جهاد دا دی چې ته د خپل نفس سره جهاد وکړي دا بعض څه وایي دا کورني مجاهدین داسې تش نظمونه او نعتونه یې چې اورېدلي وایي دا درباریان دي ګوره وایي چې اوچت جهاد دا دی چې د خپل نفس سره جهاد وکړه دی پوه نه دی په خبره دی جاهل دی ته جهاد د الله په لار کې هم د هغه وخته پورې نشي کولی چې څو پورې د خپل نفس سره جهاد نه کړی پوه شوې دا نفس چې ته د میدان جهاد ته راکاږې او کیدای شي هلته پکې ته مړ شي کیدای شي ښځه دنه پاتې شي کیدای شي بچي دنه پاتې شي د دنیا دنه پاتې کېږي د هر څه پاتې کېږي دا د نفس سره جهاد نه غواړي د نفس سره چې جهاد وکړي نو بیا به هلته د کافر سره جهاد کوي داسې جاهلانی په خبره باندې نه وي پوه بس یو ټکی جهاد اورېدلی نور پوه پرې نه جهاد وایي څه ته او څه ته نه وایي نو د ټولو نه اوچت قسم د جهاد څه دی د خپل نفس سره جهاد د دې نفس سره چې د جهاد وکړو که نه بیا هر څه برابر شو خو چې د نفس سره د جهاد نه یې کړی ته بیا دا مو عجیزه کامیاب یم ته بیا بېللی او ګوره د نفس سره د جهاد ګوره ډېر ګران کار دی سبحان الله د امام سفیان ثوري رحمه الله یو قول دی وی ما ته سخت کار دا دی چې د خپل نفس سره مقابله کوم دا امام سفیان ثوري وی ګوره چې هغه امام دی د دین وی د ټولو نه سخت کار ما ته څه دی خپل نفس سره مقابله الله اکبر وی مر لي ومر علی وی کله به زه زورور شم کله به ما زورور شي دا امام سفیان ثوري وی که نه موږ سره داسې ځوان شتي چې وایي چې نه په ما نه زورور کېږي څوک شتي دی دعوه کولو والا چې زه داسې باتور راغلی یم چې بس موږ خو جي نفس موږ ته څه ویلی شي
امام سفیان وی کله به زه زورور شم کله به ما زورور شي دا نفس به کنټرولې دا نفس به دباوې د نفس سره خبره به نه منې تا ته دا وایي چې داسې وکړه دغه وکړه به ته ور روان شو ګوره دې دنیا ته ولې ویلي دي چې دا دنیا د مؤمن جیل دی خپل نفس سره به مقابله کوي موضوع سره وانه کله چې د نه زه تپوس وکړم د موضوع په دوران کې پوه شي جواب هم دې کې دی جیل کې هر هغه څه چې ته غواړې ته ته میلاوي نه نو ته بیا مقابله کې دغه شان دې دنیا کې مونږ دا جیل دی مؤمن دپاره خواهشات تا ته وایي چې ته دا کار وکړه ته دا وکړه ته دغه وکړه ته به هر کار ورځي نه ته جیل کې دلته به ته دا حریت مونږ سره چې کم دی ازادي هغه د شریعت په حدودو کې دننه دغه ازادي هغه ازادي هم داسې نه دی چې مرضي ده چې څه کوې کوه دغه ازادي مونږ سره نشته په دین کې ګورې لکه دا بعض خلک کوي دا تعبیر ما اورېدلی الاسلام دین الحریه اسلام هغه دین دی چې دې کې حریت دی دا خبره صحیح هم ده دا خبره غلط هم ده صحیح ده که داسې و چې اسلام کې حریت ازادي شتي خو هغه په حدودو کې دننه ده صحیح خبره یعنی الحمدلله اسلام موږ له ازادي را کړې ده خو ډېرو ځایونو کې خو هغه ازادي راته هم پولې ایښودي دي داسې ازادي نه چې په حوال وده که دا یې معنی چې اسلام دین د ازادۍ دی بس چې څه دې زړه کې راځي هغه کوه نو بیا خو دا خبره غلطه ده بیا دا دین وایسه ته د اسلام څه معنی ده الاستسلام لله الله ته غاړه ایښوده نو چې الله ته دې غاړه کېښوده که نه ته بیا ازاد نه یې ځکه چې تا ته چې څه وي هغه به کوې چې څه نه دې منع کوي هغې نه به منع کېږي نو ما خبره دا کوله چې نفس سره مقابله هیڅ اسان کار نه دی ګران کار دی او ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک انس بن مالک وی یو پیر روانو یو باغ ته ورننوتو مدینه کې وی زه پسې شاته روان وم خو خیال یې نه و ماته وی کله چې باغ ته ورننوتو نو باغ کې دننه دیوال نه اخوا کېناستو وی ځان ته لګیا و عمر بن الخطاب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب و امیر المؤمنین بخن بخن په الله مې دې قسم د خطاب زویه یا به په ځان کې صحیح تقوا راولي او یا به د الله جهنم ته اچي په دې به نه دوکه کېږي چې عمر بن الخطاب امیر المؤمنین سمه تقوا به په ځان کې راولي د الله نه به یېرېږي نه هغه جهنم ته دې غوځاري دې ته وایي نفس سره مقابله او دا لګیا څوک دی دا دی امیر المؤمنین دا دی عمر بن الخطاب دا دی په هغه کسانو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي ته جنتي دا دی هغه کسانو کې الله اکبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې زمانه بعد پیغمبر و دی و پیغمبر خپل ځان ته تا چېرته یو ورځ ځان ته ویلي دی خپل نفس ته چې الله نه به ویرېږي نه تباه کېږي که څوک درته دا خبر وکړي چې الله نه ویرېږه اتق الله ته پرې غوسه شي زه ما ته وایي چې ویرېږه د الله نه او تا ته ولې دا خبره ګوره زموږ د پښتنو بدې لګي چې ته ورته د الله نه ویرېږي ولې زه د کافر ښکارم شه ولې چې ایمان راوړي کلمه ووایي بس دی مکمل د الله نه یېرېږي د الله نه یېرېدل د دې هم درجې دي که داسې ټول یو شان شي نو څنګه چې ابوبکر صدیق د الله نه یېرېدو داسې موږ یېرېږو څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله نه یېرېدو داسې موږ یېرېږو څنګه چې جبریل علیه السلام د الله نه یېرېږي موږ داسې یېرېږو فرق دی په یره کې د تقوا کې نو دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه طریقه ده او هغه څوک او څوک چې د خپل نفس سره مقابله وکړي که نه رب العالمین وایي زه ورته نیغه لاره ښیم لکه امام بخاري دا باب ولې دلته راوړلی وی باب من جاهد نفسه فی طاعت الله باب په بیان د هغه چا په باره کې چې د خپل نفس سره جهاد وکړي د الله په اطاعت کې چې ویې کړي نتیجه څه ده کامیاب بشي امام بخاري څه ناشنا انسان تېر شوی دی او ځکه
بعضو محدثینو د لوی محدثینو دا نقل دی ارمان چې د امام بخاري په دې سینه چې کوم ویښته و چې دې کې زه یو ویښته وی ناشنا دماغ الله دغه سړي له ورکړی دا مسله هغه د قرآن نه راغستې ده قرآن کې الله وی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله وی څوک چې زمونږ د دین په باره کې او زمونږ په لار کې جهاد وکړي موږ ورته نیغې لار ښایو اوس د جهاد نصیب ته یو جهاد مراد دی نه دا ټول جهادونه پکې دننه راغلي جهاد ګوره د ټولو نه سخت جهاد هغه جهاد د خپل نفس سره جهاد النفس جهاد الهوى د خواهشاتو سره جهاد جهاد الشیطان د شیطان سره جهاد جهاد الدنیا د دنیا سره جهاد دا ټول پکې دننه راغلي بیا د دشمنان د دین د دشمنانو سره جهاد چې کله دا قسمه کوششونه او مقابلې دې وکړي الله به تا ته څه وښیي نیغه لار به درته وښیي او حدیث کې درځي امام احمد راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله مجاهد خو هغه دی چې د خپل نفس سره جهاد وکړي د الله به بندګۍ کړي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی او په سلسله صحیحه کې شیخ البانی روایت راوړی دی افضل الجهاد افضل الجهاد ځکه زه لږ ساعت مخکې ما ته ووایم جاهلان په دې دین پوه نه هسې کیسې کوي د ځان دا د پیغمبر خبره ده افضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله غوره جهاد په جهادونو کې دا دی چې ته د الله په باره کې د خپل نفس سره جهاد وکړي دا نفس چې ستا په دې بدن کې خبره ډېره لرې نه ده ما یو کتاب کې یو پیر دا خبره کتلې وه د هغه سلفو کې کم عالمو نوم رانه هېر دی خو خبره مې ذهن کې ده چې د ډېرې لرې نه پسې یو کس راغی د ډېر لرې نه وی خاص نصیحت راته وکړه هغه وی څه نصیحت وی چې کامیاب شي په دنیا و آخرت کې او قطعت الیک مسافه ما ګورې سم سفر کړی دی دومره دومره مزل مې کړی هغه ورته وي لیس هذا الامر بقطع المسافات دا خبره د مزلونو نه ده تاسې دومره لرې راغلی کار اسان دی هغه وي څه وي د دې خپل نفس نه یو قدم اخوا شه بس ته دومره لرې کور دې پرېښودو په ما پسې راغلی کامیابي ګوري کامیابي خو ستا خوا کې ده خو د نفس نه یو قدم اخوا شه بس نفس نه قدم اخوا کېده څه مطلب نفس په خپل کنټرول کې ساته او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي د هغه وخته پورې یو سړی کامل مؤمن نشي جوړېدی تر دې چې د ده خواهشات د هغه دین تابع شوي نه کوم دین چې ما راوړی ته به د هر څه د دین تابع کې دین به نه ستا تابع کېږي ته به د هر څه د دین تابع کې نو څه کول کوشش او محنت د کوم وخته پورې مرګه پورې که نه کله چې ملا شي به پرېږدي که ګیرې پرېښودو پورې نه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين د مرګه پورې د مرګه پورې خبره سره خبر رايده شو امام ابو اسحاق السبيعي رحمه الله لوی محدث تیر شوی دی هغه یو پیر په درس کې د ځوانانو ته نصیحت کو وی ځوانانو د ځواني غنیمت وګڼئ ما باندې ګورې داسې شپه کله ناکله تېرېږي چې زه پکې زر ایتونه ونه وایم کله ناکله باندې داسې تېره شي
او زه سوره بقره په یو رکعت کې وایم ورې او دا اشهر الحرم چې دي د عزتمنې میاشتې دا ګوره زه ټولې روژې نیسم په میاشت کې 3 روژې زه نیسم په هفته کې زه 2 روژې نیسم بیا یو وخت دا وی ذهبت الصلاة مني هغه د مانځه هغه دوران وي زموږ نه تللی کله چې عمر زیات شو وی کمزوري شوي اوس نو شاګردانو ورته وی څنګه کمزوري شوي وی اوس چې د شپې تهجد کوم په ولاړه پکې صرف سوره بقره او عمران ویلی شم نور بیا په ناسته وی بیا کمزوره دی صرف په ولاړه وی سوره بقره او عمران وی ځواني چې وی موږ به ولاړ وی اوس چې وی سوره بقره او عمران ویمه په ولاړه بس بیا نور ودرېدی نه شم نو بیا نور مونځ په ناسته پوره کومه او د مرګ نه 2 کاله مخکې دا خبره کړې وه وی کمزوری شوی یم ډېر کوشش وکړم چې د دې 0 ایتونو نه دا تهجد واړوم خو نشم اړولی 0 ایتونو اوس وی کمزوری شوی یم دا مقابله دا دې پورې نه ده چې ته سپین ږیری شي یا ته شیخ شي یا ته عالم شي یا ستا بل څه داسې ټارګېټ دې ایښلی دی ټارګېټ حتی یأتیک الیقین چې تا له څه راشي مرګ راشي دغه ټارګېټ دی حتی یأتیک الیقین اوس که زه د سلفو سیرت لاړ شم دا خبره به ډېره اوږده شي چې هغوی به څنګه کوشش کوي خو څه په دې تاسو اورېدلي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوشش څنګه د شپې به دومره اوږد لمونځ کوو چې خپې به وپړسېدې یو روایت کې راځي وبچاودي دا هغه کس دی چې الله ورله تېر شوي راتلونکې خطاګانې معاف کړي دي او عبدالله بن مسعود وی ګوره عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ولاړو په مانځه کې د شپې مونځ یې کوو وی دومره اوږد مونځ یې وکړو وی چې زما په زړه کې بد سوچ راغی ملګرو ته بد سوچ څه وی سوچ مې زړه کې راغی چې کښېنم دی به ولاړ پرېږدم عبدالله بن مسعود چې زړه کې دا خبر راځي دا به څنګه مونځي کوشش د مرګه پورې د انس بن عیاض رحمه الله سلفو کې علم تیر شوی دی هغه د بل علم خبره کوي وی رأیت صفوان بن سلیم رحمه الله وی صفوان بن سلیم ما لیدلی و د هغه عبادتونه ما لیدلي وی که چېرته هغه ته ویلی شوی وی که نه چې سبا قیامت دی یقیني سبا څه دی قیامت دی نو د هغه سره نور څه د ډېرولو دپاره ووم نه پوه شو په دې خبره زما په دې خبره پوه شو څه مطلب یعنې د هغه عبادت ودیسي چې سبا قیامت دی بغیر د دې خبر نه د هغه طریقه ودیسي لکه سبا چې قیامت یو دی وله تیاری کوي نو که چېرته چا ورته ویلی وی چې سبا قیامت دی هغه نور څه ډېرولی نه شو د هغه طریقه دقه وه داسې محنت او کوشش به کوې د خپل نفس سره او الله به دې کامیابوي یو حدیث راوړی په دې باب کې هغه به ووایو حدیث دی د معاذ بن جبل رضی الله عنه پېژنې که نه نږدې درسونو کې ډېره تذکره شوې وی چې بینما انا ردیف النبي صلی الله علیه وسلم یو پیر زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په خر باندې سور وم دا حدیث موږ نورو درسونو کې ډېرو ځایونو کې شرحه کړی دی دلته به صرف مختصر وضاحت او ترجمه وی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره سور وم په خر باندې دا جزیره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په خر باندې به سورلي کوله او بیا دویمه جزیره دا ده چې د ځان سره بل کس به هم سوره لیس بیني و بینه الا آخرة الرحل زما او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې صرف دومره فاصله وه لکه دا شهسوار او دا په اس باندې سور یا په اوښ باندې سور یا په خر باندې سور چې کوم لرګي ته یې ډډه لګولي بس دومره فاصله وه منځ کې مطلب دا چې یعنې موږ ډېر نږدې وو لرې نه وو وی ما ته وی چې یا معاذ وی ما ورته وی چې لبیک یا رسول الله وسعدیک داسې
قدرمن خلکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجمعین وی ما ورته چې یا رسول الله حاضر یم ستاسو د حکم تابعدار یم ثم سار ساعه بیا څه وخته پورې روان دا ساعه ګورې قرآن او حدیث کې او د سلفو په دې خبرو کې ساعه دې ته نه وایي دې ګنټې ته دې باره کې موږ مخکې خبره کړې وه یو درس کې ساعه هغوی یو وخت ته وایي څه ټیم ته وایي وی څه وخت یې سفر وکړو بیا ماته وایي چې یا معاذ ای معاذ وی ما ورته وایي چې لبیک رسول الله وسعدیک حاضر یم یا رسول الله ستاسو د امر تابعدار یم ثم سار ساعه بیا لاړ څه وخته پورې وي بیا وایي چې یا معاذ بن جبل معاذا وی چې لبیک رسول الله وسعدیک د الله رسول زه حاضر یم دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده د شاګرد توجه خپل طرف ته راړول درې پیري ورته آواز وکړو ورته ویې هل تدري ما حق الله على عباده تا ته دا پته شته چې د الله څه حق دی په بندګانو باندې وی ما ورته ویي چې الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ته پته ده د فایدو سره یاده کوي زما زړه غواړي ځم چې هرې خبرې سره تاسو ته فایده ذکر کوم دا ما ذکر کړی م د مخکې الله ورسوله اعلم په دیني مسایلو کې ویل جایز دي هر چې داسې مسلې چې هغه د غیبو سره تعلق ساتي د الله په خصوصیاتو کې نو په هغې کې به داسې نه وي چې الله ورسوله اعلم هلته به څه وی الله اعلم خو دا خو دیني مسله ده نو پیغمبر پې خبره دی دین دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به دین څنګه خبر دی داسې په انسانانو کې یو پې هم نه دی خبر ښه وی ما ته وی چې حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق د الله په بندګانو دا دی چې د الله بندګي به کوي او د هغه سره به څه شی نه شریک کوي د دې لپاره به توحید درسونه زما واورئ د دې حق تفصیل موږ ښه پوره کړی دی ثم سار الساعه بیا څه وخته پورې روان وي بیا ما ته وایي چې یا معاذ معاذا وی ما ورته وایي چې لبیک رسول الله وسعدیک حاضر یم د الله رسول هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا تا ته دا پته شتي که چېرته بندګان د الله دغه حق پوره کړي نو د دې بندګانو په الله څه حق دی ګوره بندګانو په الله باندې څه حق دی دا حق الله ګوره په ځان لازم کړی نور په الله باندې څوک څه شی نشي لازمولی وی ما ورته چې الله ورسوله عالم د الله او د الله رسول ته پته دا یو ادب هم دی دا یو احترام هم دی د مشر په مخ کې د استاذ په مخ کې او بې ځانه ډېر داسې دغه هم نه جوړی چې ډېرې خبرې کړي د یو نیم سړی د عالم سره به ناست او د خبرو مشین به نو تپوس به د عالم نه وشي هغه خوله واضح کړي نه او یودې شروع وشي که ته پوه مې په یو مسله باندې خو د خبرې موقع به هغه سړي له ورکوي چې هغه ستا نه په شان او مقام او په علم کې اوچتي لکه هغه نه پوهېدو به جدا مسله ده وی ما ته وی چې حق العباد على الله الا يعذبهم الله اکبر که چېرته دې بندګانو د الله حق ادا کو نو بیا د دوی په الله باندې دا حق دی چې الله ول عذاب نه ورکوي سوال دا دی چې امام بخاري باب عنوان سره ایښودی دی او حدیث سره وړي باب دې عنوان باندې ایښودی دی وي باب دی د هغه چا په باره کې چې د خپل نفس سره کوشش وکړي د الله په بندګۍ کې او بیا دا حدیث راوړي مقابله ده دې چې ځان د دې شرک نه ساتي او د توحید باندې ځان کلک کړی دم دې مقابله کوي کله چې دا مقابله وکړه نتیجه دا راووته چې الله ور عذاب نه ورکوي امام بخاري ته دا وایي وی د خپل نفس سره مقابله کوو چې د الله د عذابونو نه بچي دې باب کې دقه یو حدیث راوړی د هغې نه بعد باب راوړی د باب التواضع باب دی په بیان د عجزۍ کې د تواضع په باره کې زما ځان له تفصیلي درسونه شته الحمدلله باب التواضع دا خو واضحه ده چې عجزي ده پکې نو زړه به دې نری متکبر سړي زړه نرم نه وي بلکې د تکبر کوي دې د لاسه چې زړه یې سخت وي او چې زړه یې نرم وي هغه عجزوي چې زړه یې نرم وي هغه عجزوي امام بخاري ته وایي ځان کې عجزي راوله
مؤمن به عجزی د عجزي نه تواضع دا د بندگانو ښایست دی چې کله ویلی شي چې زه بنده یم ته بنده د بنده ټکي سره عجزي مزه کوي بنده شو معنی چې رب دې شتي مخلوق یې نو معنی ده چې خالق دې شتي نو چې ته مخلوق یې ته بنده ته عبد یې نو بیا تا پورې عجزي فن کوي عجزي د الله سره عجزي د مخلوق سره د الله په مخ کې عجزي یعنی الله ته ځان ذلیله کول د هغه بندګي کول دا عجزي د الله سره د مخلوق سره بیا بله عجزي ده چې ته هغوی باندې تکبر ونه کړې په هغوی ځان اوچت ونه ګڼې او تفصیل مخکې را روان دی د عجزي او تواضع دا وصیت دی د الله د طرف نه چې په ځان کې راولي یو څو ایتونه ته ویم او بیا به حدیثونه له راځو رب العالمین سوی خپل پیغمبر ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا وایي په سورة الشعراء کې دي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين پیغمبره دا کوم مؤمنان چې ستا تابعداري کوي او دا پته چې ایمان راوړی د خپلې وزرې به ګوره دوی ته کوزې ساتي وزرې کوزې ساتل څه مطلب عجزي به کوي دا وصیت د الله عامو خلکو ته صرف نه دی بلکې دا پیغمبرانو ته هم دی پیغمبر د مؤمنانو سره به عجزي کوي بیا د پیغمبر ناشنا عجزي وه هغه موضوع کې که موږ ورننوتو نو نه ختمېدونکې خبرې دي بیا الله سوی په بل ځای کې سورت بني اسرائیل کې ولا تمش فی الارض مرحا مگر زه په تکبر سره په دې ځمکه کې څه مطلب شو عجزي کوه چې وایي تکبر مه کوه په خپله پکې دا خبر رالی چې عجزي کوه انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نه دا ځمکه شلولی شي او نه د غرونو نه دنګېدی شي بسې چې تکبر کې سبحان الله سورة المائده کې الله د مؤمنانو یو صفت ذکر کړی دی یاد یې کوي ګوره الله وایي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اے ایمان والو که پتاسو کی چا دا دین پریخو کنه او مرتد شو الله زموږ د ټولو ایمانونو حفاظت وکړي دا د الله بې پرواهي ده ګوره الله وایي که تاسو کې یو سړی مرتد شو که نه هېڅ پروا مې نشته داسې قوم به راولم بل چې هغوی به د الله سره محبت کوي او الله به د هغه قوم سره محبت کوي ښه چې الله ورسره محبت کوي او د الله سره محبت کوي دا به عام خلک ډېر اوچت خلک وي نو د دوی صفت واوره د دې دپاره مې دا آیت وي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مؤمنانو د پاره به ډېر نرمي د کافرانو د پاره به سختي دا به د دیندارو خلکو صفت یې الله وایي چې ځای راوله مؤمنانو په مخ کې به نرمي عجزه به وي سختي به د هغوی د دین د دشمنانو سره وي نن سبا خو بعضو خبره بالکل الټه کړې د الله د دشمنانو سره پوره نرمي ها د مسلمان سره چې بیا څومره سختي کولی شي ویې کوی دا د مؤمنانو صفت دی چې دی به عجزي کوي د مؤمنانو سره الله څه وایي د آخرت چاله ورکوي ګوره تلک الدار الاخره دغه کور د آخرت دی نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض الله کور د آخرت ګوره زه هغه چاله ورکوم چې په ځمکه باندې لویي نه کوي چې په ځمکه باندې لویي کوي کور د آخرت ورته نه میلاویږي کور د آخرت جنت جنت چې غواړي په ځان کې به عاجزي راوړي تکبر به د ځان نه وباسي
رب العالمین سوی فلا تزکو انفسکم الله وی د خپل ځانونو ډېر صفتونه مه کوئ ور کوم سړی چې عجز وي د خپل ځان صفت نه کوي چې د ځان صفتونه ډېر کوي که نه ما داسې ما دینداري م یادوي خپله دنیا م یادوي د عجز انسان نه وي عجز انسان د خپل ځان صفتونه نه کوي فلا تزکو انفسکم الله د خپل ځان صفتونه مه کوئ هو اعلم بمن اتقى اغه الله پوه دی چې څوک دیندار دی زړونو حقیقت خو الله ته معلوم دی ته ما ته مخامخ څه صفتونه کوې زه خو ستا زړه نه پېژنم او نه راته ستا زړه معلوم دی نو عاجزي رب العالمین د خپلو خاصو بندگانو دا صفت ذکر کړی سورة الفرقان په دې کې الله د خپلو خاصو بندگانو با صفات ذکر کړي اولنې صفت یې ذکر کړی دی وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا د رحمان خاص بندگان هغه دي چې په ځمکه باندې ګرځي نو ډېر په عاجزۍ سره ګرځي او کې تکبر نه وي هغه ډېر نرم خلک وي هغه ډېر عاجزه خلک وي هغه د سختۍ نه هغه د تکبر نه هغه د لویۍ نه د هر څه نه هغه پاک رب العالمین د صحابه کرامو شان ذکر کړی صحابه کرام هغه خلک چې الله غوره کړي دي د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا دپاره الله سوی محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله محمد صلى الله عليه وسلم ده الله پیغمبر دی او دا هغه چې کوم ملګري دي سخت دي د کافرانو په مقابله کې رحماء بینهم خپل منځ کې ګوره سم مهربانه دي یو بل سره عاجزي کوي مهربان انسان هر چې کله عاجز وي متکبر سړی مهربانه نه وي دا الله شان ذکر کړی د چا د صحابه کرام د هغوی شان دی حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امام مسلم دا حدیث راوړی ان الله اوحى الي ان تواضعوا دا حدیث زم چې په زړه ولیکئ ان الله اوحى الي ان تواضعوا الله ما ته وحي کړی ده چې په ځان کې عاجزي راولئ الله وحي کړی ده حتى لا يفخر احد على احد یو کس په بل باندې ګوره ځان لوی نه ګڼئ دې ته عاجزي وایي ابو هريره رضی الله عنه روایت دی په صحیح مسلم کې دا بس کسان دا وایي که زه چېرته عاجزي وکړم کیدای شي دې د لاسه زه څه شم سپک شم ښه دا د دیندارو خلکو سوچ نه دی ګورئ وادي وري هغه څوک چې څوک وایي چې زه عاجزي وکړم زه به سپک شم لکه ته اوس مجلس ته ورننوتې ښه عزتمن سړی ته ښه قدرمنې او د ځان نه کمزوري کس ته ځای پرېږدي او بل مخکې کې تاسو مخکې شي ته د هغه نه عزتمن یې ته د هغه نه اوچت په علم کې په ایمان کې په تقوا کې په مال کې په شهرت کې په جیداد کې په رعب کې په دبدبه کې په هر څه کې او تا هغه ته تاسو شروع کړي الله اکبر دا کوم خوی دی څومره مزه کوي څومره مزه کوي چې ته اوچت یې او ستا هغه اوچتوالی دې سره ښه اوچت شي چې ته د ځان نه کمزوري کس ته وایې چې ته زما نه غوره یې حتی دا بېدینه خلک چې دا دین نه چې نه خبر دوی دا ذلت دی دا نه واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی حدیث کې راځي ما تواضع احد لله الا رفعه الله چا چې د الله دپاره په ځان کې عاجزي راوستې ده رب العالمین اوچت کړی دی او عزتمن کړی دی دا خو واضح خبره ده کوم سړی چې عاجز دی د هر چا سره چې ښه خوی کوي تکبر پکې نه خلکو سره محبت کوي که نه کوي کافرانو سره محبت کوي د ټولو په خوله یو ټکی چې د سړی څه دی عاجز دی تکبر پکې نشته
د عزت ول الله ورکوي په عاجزۍ سره ګوره ذلیله کېږي نه په عاجزۍ سره عزتمند کېږي ښه درنېږي ستا په مال به څوک څه وکړي او ستا په شهرت او په دبدبه به څوک څه وکړي چې تا کې اخلاق نه تا کې عاجزي نه ځان سره د هر څه جیب کې کېده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په دې مخلوق کې زیات عزتمند تاسو څوک معلوم دی الله اکبر حدیث کې راځي انس بن مالک رضی الله عنه وایي او دا حدیث په صحیح بخاري کې دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسیح نبوي کې ناستو ملګرو سره ناست څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا سره صحابه کرامو سره په مخلوقاتو کې اوچت مخلوق ناست دی د هغه مخلوق سره ناست دی چې هغه پیغمبرانو پسې اوچت خلک دي دا څومره اوچت مجلس دی وی په مدینه کې یوه ښځه وه د دماغ یې لږ خراب وی مشهور وه په مدینه کې لکه علاقه کې کلي کې کله یو سړي دماغ خراب یا یو زنانه هغه مشهور شي چې پلانې لیونې مدینه کې هم داسې یو وینځه وه چې د هغې دماغ خراب یو روایت کې راځي داسې مکمل خراب نه خو دماغو کې څه چل و یعنی دماغ یې په ځای نه و پوره برابر نه و وی دا براله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست الله اکبر یعنی سړی وایي چې ځان مې قربان کړی دغه انسان په دې خپو کې اشاره به ورته وکړئ راشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مسکی شو ملګرو ته به وکتو وایي زه راځم داسې وایي لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاس نه ونیو فتنطلق به حيث شاءت بس بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره روان و هغه به روان کړی وایي زه درته خبره کوم بو بیت لرې د مسیح نبوي نه خبره به څه خبره نه وه بس بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وشو خبره وشو بیا به جماعت ته به رانوتو مسکی هغه زړه هولوي نه شو ما ته ویل هغه وایي زه خبره کوم دې ته وایي اوچت انسان ته څه یې او څه به دې حیثیت یې مړ او څه به دې مال او څه به دې جایداد یې چې ستا خواله سړی راشي او ستا طبیعت خراب شي او دا د بیارانو او دا غریبانان او دا کمزوري او دا خو داسې او دا دغه دا دی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي انس ابن مالک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله روان زه به ورسره روان مدینې په دې کوڅو کې ماشومانانو باندې به تېرېدونکي سره به هم دعا سلام کول دا دی درون انسان ماشومانانو سره به دعا سلام کول په سر به ورله لاس راښکه څنګه یې ښه ماشوم سره دا د عاجزي ازدک عاجزي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسود ابن یزید رحمه الله وی د عایشې رضی الله عنها نه چا یو پیر تپوس وکړو ما کان النبي صلی الله علیه وسلم یصنع فی بیته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې دنه څه کول د هغې نه به دا تپوسونه په دې ډېر کېدو ځکه چې بیبي د کور د حالاتو نه خبره ده ورته وی کان یکون فی مهنة اهله یعنی خدمت اهله د خپل کور والا په خدمت کې به لګیا د هغوی سره به کار کوو د هغوی سره به خدمت کوو فاذا حضرت الصلاه خرج الى الصلاه مانځه ټیم به شو بس بیا به خدمت پرېښو مانځه له به ووتو څومره عظیم انسان دی زه به ته یو حدیث ذکر کوم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا محبت والله چې د سړي دا خبرې واوري سړي دا زړه ټوپونه وایي چې کله به دغه پیغمبر سره زموږ ملاقات کېږي ابو رفاعه تمیم ابن اسید رضی الله عنه دا په صحیح مسلم کې حدیث دی دی وی زه جومات ته رالم مسیح نبوي ته او کوشش مې کوو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ځان ورسو وی ځان مې بلکل د هغه خواله ورسو وهو یخطب هغه خطبه کوله خو ده ورته ځان ورسو اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې دی منبر باندې دی ورې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او په منبر دی
چې څنګه ورسېدو بډاري کې خبره شروع کړه دې ته ونه کتو چې خطبه روانه ده یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه ختمه کړي بیا به خبرو زړه کې ډېر صحیح سړی پیغمبر سره میلاو شي بل د سړي نه وار پر خطا شي لکه یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رپېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مه رپېږه زه هم ستا په شان انسان یم مه یېرېږه نو چې دومره غټ انسان سره سړی میلاو شي او مخامخ یې ویني چې هغه د خطبه کوي نو چې کله دی ورسېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله وی ما ورته چې یا رسول الله رجل غریب ناشنا سړی یم دا ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کوي زه وی ناشنا سړی یم جاء یسأل عن دینه لا یدري ما دینه د دین تپوس ته راغلی یم نه یم پوه چې د دین څه ته وایي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته داسې وکتو راکوشو زما خواله راغی یو کرسی راوغوښته فقعد علیه په کرسی باندې کېناستو وجعل يعلمني مما علمه الله او زه یې پوه کولم په هغه څه باندې چې الله پې پوه کړی و چې کله ما ته خبرې ذکر کړې و زه یې پوه کړم ثم اتى خطبته فاتم آخرها بیا لړ خطبې پوره کړه دا د عاجزي خطبې په دوران کې یا رسول الله وی ناشنا سړی راغلی یم د دې علاقې نه یم د دې ځي نه یم دا خلک نه پېژنم بلکې دین هم نه پېژنم راغلی دغه دین وایي څه ته او ښځه دراله کرسۍ یې راوړه خوا کې ورسره کېناست پوه یې کو دین دې ته وایي دې ته وایي دې ته وایي بیا خطبه وکړه دا عجزي ده او ځکه به دا وي که څوک ماله دعوت راکړي د دې څاروي د پانچې ورته وایي یا پایې ورته وایي دا په څاروي کې قیمتي شی نه وي ګورئ هسې دې بعضو دې سم قیمتي شی جوړ کړی دی دا قیمتي شی نه پالتو شی دی کیسې هډوکي یې سي تش وي که څوک راله دعوت راکړي چې دا هم دله پخ کړي دي زه وله ورځم څه ښایسته اخلاقي ده چې تا له یو سړی دعوت درکړي او دال درته مخې ته کېږي تش او صرف درته اوبه کېږي او شکریا ادا کړي څه قدرمن سړی دی دا بعض د 2 روپو سړی به یاره غوښه پکې نه وه او چرګ پکې نه وه خو ست داسې وکړو دغه جوس پکې نه و فروټ نه و پرېږده مړه دا ګټې خبرې اصل او حقیقت دې ما ته معلوم دی د منۍ د قطرې نه پیدا د خاورو نه پیدا خاورو له واپس ځي ته څه شي لوی کړې او د څه شي تکبر کړې عجزه خو یې کوه نو دغه خلک دا تکبر چې کوي الله به ورته ګوري نه د قیامت په ورځ ګوري د عاجزي چې پکې نشته حدیث دی په صحیح مسلم کې د مشهور حدیث ته موږ څو پیرې بیان کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا یزکیهم ولا ينظر الیهم ولهم عذاب الیم 3 قسمه خلک دي الله به ورته ګوري نه د رحمت په نظر خبرې به ورسره نه کوي د قیامت په ورځ د ګناهونو نه به یې نه پاکوي او عذاب به له ورکوي 4 عذابونه دي څوک دي شیخ زان بوډا زناکار والعیاذ بالله الله یې ترې موږ ساتي یعنې زنا ده خو چې بوډۍ کوي نو بیا ګناه ډېره لویه ده یا داسې وایي شادي شدې کوي بیا ګناه ډېره زیاته لکه چې سړي واده نشتي هم ګناه ده خو چې واده یې وکوي دویم وملکون کذاب او دروغجن باچا عام سړی که دروغ وایي سړی ضرورت به ودره نو باچا ته اوس د دروغو څه ضرورت دی وعائل مستکبر او غریب متکبر غریب متکبر ولې نو دا متکبر مالدار ولې نه بارک الله فیک دی جواب دی هغه مالدار چې متکبر دی نو خو زه سړی وایي زه د دغه مال د لاسه ګډوډ شوی دی که نو دی د څه د لاسه ګډوډ شوی دی او هسې ډېر بد وښکاري دا متکبر سړی خو هسې عام بد ښکاري خو دا غریب متکبر بیا ډېر بد ښکاري سینې داسې دي ونوم راویستې که بازار کې چې ګرځي او داسې د جامې زموږ نه خوښ چې جامې کې لږ ګونج راشي او دغه راشي مړه
عجزه خوی مزه کوي زاریږي د ملنګ سړي نه ملنګ ساز انسان نه او ملنګ ساره خوی کوي دا سړی د سړي په زړه کې ځای کوي دا متکبر نه دی دی داسې لکه د غره په څوکه چې ولاړ دته د لاندې خلک څه ښکاري ټولو ته واړه واړه ښکاري خو دې لاندې ته دی څه ښکاري دی ورته موړکي ښکاري د ده خو دا مطلب دی چې زه بره ولاړ یم نو یعنې د خلکو ته خو زه ښه ښکارم که نه خو قمقل د دې نه دی خو چې لاندې نه هم زه دې ښه ښکارم دی پې هم سپک ښکاري مړه خلک وایي که نه مړه وي پرېږدی درکه وایي قبرجن دی وي مې راوله لرې یې که څوک یې خوښوي مینه تر دې چې هغه 11 زنانو هغه حدیث چې دی د خپل خاوند خبرې چې کوي په هغې کې هغه یو زنانه د شکایت کړی دی که نه وایي زما خاوند متکبر دی لوی کوي د ښځې هم دي چې خاوند نه یې خوښ چې هغه لوی کوي متکبر د بچو ګوره داسې پلار نه یې خوښ چې هغه متکبر چې بچو کې سړیتوب و چې بچي د هغه په لارې جو هغه خو که دی د قیدې ځکه چې صحیح لین باندې روان دي نو عجزي او عجزي په ځان کې عجزي راولي او ځکه د یو عالم تیر شوی سلفو کې قتاده بن دعامه رحمه الله هغه وایي من اعطي مالا چاله چې مال ورکړی شي یاد یې کوي اوس دا خبره چاته چې مال ورکړی شي او جمالا یا ول الله ښایست ورکړي وثيابا کپړه جامه وله ورکړي وعلما یا ول علم ورکړي ثم لم يتواضع او بیا پکې عجزي نه كان عليه وبالا يوم القيامه د قیامت پر ورځ به د هر څه په ده وبال وګرځي دغه علم دغه کپړه دغه مال دغه خوراک څښاک د ده لپاره به د عذاب سبب وګرځي امام شافعي رحمه الله ناشنا خبره کړې ده وی قدرمن سړی هغه دی چې ځان په خلکو قدرمن نه ګڼي پوه شو به خبره ها او وی هغه سړی ډېر عزتمن دی چې ځان په دې خلکو عزتمن نه ګڼي څه مطلب دی چې ځان په خلکو عزتمن نه ګڼي څه مطلب شو نه صحیح ده ټول استازو را خبرې صحیح ده چې ښایسته تعبیر وشي ځان په خلکو عزتمن نه ګڼي معنی ده چې خلک د ځان نه عزتمن ګڼي او ځکه بعض علماو دا تعریف کړی دی لکه یوسف ابن اسباط رحمه الله د هغه نه چا تپوس وکړو دا عجزي څه ته وایي لنډ مې پرې پوه وکړه لنډ هغه وایي لنډ تعریف یې دا دی چې څوک د سره میلاویږي او ته دا وایې چې د زمانه غوره دی ځکه د سلفو دا طریقه وه چې کله به ورسره مسلمان میلاو شو د مسلمانانو خبره چې کله به ورسره مسلمان میلاو شو عمر به یې ترې زیات وي زمانه غوره دی نیکیانې ډېرې کړي دي او چې عمر به یې کم وي زمانه غوره دی ګناهونه به یې کم کړي خو ځان به چېرته اوچت نه ګڼو دې ته عجزي وایي حدیث یې راوړی دی او یو حدیث پکې ویلی کېږي دوه دي حدیثونه دا یو به ووایو بیا به دا بل روان درس کې ووایو حدیث یې دا راوړی دی چې انس ابن مالک وایي ډېر سبحان الله خوندور حدیث دی انس ابن مالک وایي كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو اوښه وه او د هغې نوم عضبا دا عضبا د عضب نه اخیستی شوی دی دا د غوږ پرې کېدو ته وایي دا د دې اوښې نوم و نور د هغې غوږونه برابر وو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه د خپلو سورلو له اسلحو له دې له به یې نومونه ایښودو هغه بله چې استعمال شوی کم مشهوره قصوه بله دا عضبا ده دا بله ده دا عضبا سورلۍ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وه دا داسې وه چې وکانت لا تسبق د دې نه هېڅ څوک نشو مخکې کېدی ډېره تیزه سورلۍ وه ډېره تیزه فجاء اعرابي على قعود له یو بانډچي راغی او اوښ ورسره اوښ قعود هغه اوښ ته وایي که چې عمر یې کم او نوی نوی د سورلۍ لایق شي نو
د دغه نه تقریبا د 2 کالو نه 5 پورې دی په منځ یا 6 پورې 2 نه 6 په منځ کې ځکه چې 6 نه چې بیا واوړي نو هغه ته بیا هغوی قعود نه وایي بیا ورته جمل وایي او قعود د عرب هغه اوښ ته وایي چې عمر یې کمي دا بانډچي په دې اوښ باندې ناست دی او تیز را روان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سورلۍ نه خو څوک مخکې کېدی نه شي فسبقها دی ترې مخکې شو فاشتد ذلك على المسلمين دا خبر په مسلمانانو ډېر بده ولګېده قالوا سبقت العضباء بس هر طرف نه آواز راغی عضبا نه مخکې شو د عضبا نه مخکې شو یعنې تعجب چې هغه سورلۍ چې د اوسه پورې یوه سورلي د هغې نه نه ده مخکې شوې دا څه قیسه ده چې بانډچي راغی او په اوښ باندې سور ده مخکې شو سبحان الله هسې دې کې یو فایده ده د صحابه کرامو محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا هم په زړه نه ده جوړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سورلۍ نه د بله سورلۍ مخکې شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا خبرې واورېدو نو دی ووایي دې ته غوږ کېدی ان حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه یاد کوي دا خبره په الله باندې دا خبره ده او دا د الله طریقه ده چې کله م یو شی په دنیا کې اوچت کي که نه نو یو وخت یې راکوزوي علم دی او ځکه امام نسائی چې کوم روایت راوړی په هغې کې ډېر وضاحت دی هغه روایت کې دي چې امام نسائی چې راوړی ان حقا على الله الا يرفع شيء نفسه في الدنيا دغه ډېر واضح دی په الله دا خبره لازم ده چې چا چې خپل ځان په دنیا کې اوچت کړی دی غوږ کولو کې دی حدیث ته چا چې ځان په دنیا کې اوچت کړی دی الا وضعه الله به راچوي دې ځمکې له دا د الله طریقه ده چې بر وخېږي نو بیا یې کته راکوزوي فلا يدوم الحال في الدنيا دنیا دا حال ګوره په یو ځای باندې نه پاتې کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي بس دی ډلي شئ نو زور الله وله کم کو عدبا و نن عدبا کمزوري شوه چې څوک هم تکبر کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او څوک هم ځان لوی ګڼي الله په ځان لازمه کړې ده چې دی به راچوي او چې الله وله زور ورکړي که دې تکبر هم نه کوي چې الله وله زور ورکړي الله وله هم زور کموي ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون الله وجه څومره وله عمر زیاتومه دې خلکو له نو دومره وله هډوکي هم کمزوري کوم پهلوان سړی به یې تکړه چې وینې کټ کې پروت وي امام بخاري څه ته اشاره کوي اوښ سره څه کار دی تکبر مه کوه یو ورځ به راولېږي تکبر یې مه کوه ته په دې بدن باندې ته متکبر یې دا بدن ختمېږي ښایست یو څو ورځې بعد ورته ګوره ختم زور یو څو ورځې بعد وبوډی مال سکڼ کې د نه الله اخیستی شي د هر څه جیداد دا په یو سکڼ کې ګوره الله په بل طرف واړي نو په ځان کې عجزي دا خبره اخره کې یاده کوي لکه اوس که څوک دا وایي چې هر شی چې الله یې اوچت کړي نو بیا الله راکوزوي دلته یو زړه ته یو سوال راځي خو د ډېر تکړه سړي راځي هغه دا چې داسې خو دینداره خلک هم الله اوچت کړي دي نو دا هم الله په ځان لازم کړی چې دوی به هم راکوزوي نه نو د دې نه دلیل څه دی په دې حدیث کې دی الا يرفع شيئا من الدنيا هغه شی چې د څه سره تعلق ساتي دنیا سره دین نه دین والا چې الله اوچت کړي نه یې راګزاري بیا کته په دین کې چې بره شوې که نه نو بیا به بره یې خبره د دنیا روانه ده نو په ځان کې عجزي د دې نه بعد یو ډېر خوندور حدیث هغه پاتې شو دا به روان درس ته پرېږدو خبره واضحه ده روان درس کې به صرف دغه حدیث وایو او د هغې بعض فایدې او بیا به مخکې چې نور ابواب کوم امام بخاري راوړي دغه به پوره کوو الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې د خپل نفس سره مقابله وکړو
دیندارۍ دپاره او الله سبحانه وتعالی دې په موږ کې عاجزي راولي الله سبحانه وتعالی دې موږ د تکبر او د لویۍ نه لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د مرګه پورې په دې دین باندې او په دې دیندارۍ باندې قایم او دایم لري هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين